د مطالعه او نایزال چیرتل په تلپاتې نامه درنو او قدرمنو اورېدونکو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله د روغ جوړ خوښ او خوشحاله به یاست. قدرمنو اورېدونکو، جهادي خاطرې خپرونه ده چې زما اسمت الله قایل په کوربتوب درته له زابل ملي راډیو څخه نشریږي. قدرمنو دوستانو، دا ځل مو په خپرونه کې را سره د زابل ولایت یو تکړه مجاهد، هغه څوک چې په دغه لاره کې قرباني ورکړې، ستړې کړې او مبارزه یې کړې، هغه را سره میلمه دی. هغه مولوي محمد نصیر صاحب دی چې دوی څومره جهاد کړی، څومره ستړي ورباندې راغلي دي او کومې خاطرې ورڅخه لري. نو هیله ده تاسې د خپرونې تر وروستیو شیبو له موږ سره مل شئ. مولوي صاحب محترم، تاسو ته هرکلی کوو په خپرونه کې. بخیر رالاست. حمیدم وسلم. تاسو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو څخه مننه چې موږ ته په خپرونه کې ورکړه. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب محترم. د لومړۍ پوښتنې په څېر که راته ووایه، کله مو جهاد پیل کړ؟ بلې جناب قایل صاحب، تقریبا د 1990 کال څخه موږ هغه وخت کې تقریبا په کشرتوب حالت کې اوس په اجرا کې زه خپله طالب وم. نو هغه وخت دغه د جهاد سپېڅلې مینه د یو چا په زړه کې بیخي بې اندازې زیاته وه. نو موږ هم د دغه مینې په خاطر باندې له حجرې څخه ولاړ شولو چې نو بیا عملي جهاد شروع کړئ. اول قدم کې زموږ ملګرتیا په دغه جهادي بخش کې د نظیب حاجي صاحب سره چې عجم الغفار نظیب مرکز کې دلګۍ لري، له هغه سره زه خپله ملګری وم او تقریبا داسې یو کال شاوخوا مې له هغه سره ملګرتیا وکوله. هغه وخت زه ډېر کشر وم چې داسې عملي په نوبتو کې ورسره نه تلم، له مجاهدینو سره په موټرسایکلانو باندې نه ګرځېدم. یوازې له حجرې څخه به ما چې داسې کله وخت د مینو کار و، مینونه به مو ښخول، د مینو د ښخېدلو لپاره به ورسره تلم. ما هلته هغه وخت کې د مینو درسونه ویلي وو. نو دغه زموږ د جهاد د پیل وخت. لومړی پیل د جهاد مو له کوم ځای څخه وکړ؟ لومړی پیل هغه کوم وخت چې موږ دغه لارې ته عملي مبارزې یا جهاد ته راووتلو، هغه موږ تقریبا 1990 کال و. هغه مخته ټیم چې موږ له کوره یا له حجرې څخه ورسره تلو، هغه وخت په داسې حالت کې ورسره تلو چې ما درته ویل پر موټرسایکله باندې ورسره ملګري نه وو، یوازې به م له کوره څخه داسې مسافت ورسره د دوی سره تلو، همکاري موجوده وه. خو تر دې وروسته یو کال یا یو نیم کال چې کوم وخت موږ هغه وخت کې هغه اصول داسې وو چې د چا ږیره نه راغلي هغه نه چې مجاهد کېدی، هغه په جهاد کې عملي نه ورسره پرېښود. نو کوم وخت چې زموږ ږیره راغله، نو بیا زه خپله له کور راووتم. یو بل ملګری د عبدالقادر عظمت په نامه و، یو زه وم. هغه وخت کې زموږ له خپلې منطقې یا له کلي څخه روان سولو چې زموږ خپل کلی د ملایانو په نامه یادېږي. د سیوري ولسوالۍ د دیوالک په نامه یو سیمه د دغې سیمې ته رالو. دلته موږ دا اراده کړې وه چې د شهید سعادت تقبله الله سره ملګري سو. هغه وخت کې د شهید سعادت ملګري په سیوري کې پیدا کېدل. نو هغه وخت مو د سعادت له ملګرو څخه د مسلم په نامه یو ملګری پیدا کړئ. د دې مسلم سره مو خبره وکوله چې موږ راغلي ستاسو سره ملګري کېږو چې جهاد شروع. مسلم له سعادت سره رابطه وکوله. سعادت موږ ته خبره وکړه چې ته دلته انتظار چې زه درځم. نو موږ هم انتظار وکړو، یو 2 ورځې مو انتظار کړی. له هغه وروسته سعادت راغلی، بیا مو سعادت سره خبره وکوله. سعادت راته وویل چې اوس خو موټرسایکلان او ملګري بیخي زیات دي، موټرسایکلان کم دي، ملګري زیات دي. نو ستاسو له دوو څخه موږ یو نفر سره ملګري کولی شو، دواړه نه شو ملګري کولی. نو ما بل ملګري مشوره سره وکول. هغه ملګری له شاجوی څخه راغلی و دلته. زه خو وم د دې ځای، نو ده دا نظر ورکړی چې زه ورسره ملګری شم، ته خو د لې نږدې که کور ته ولاړ شي مشکل نه دی. خو زه بېرته له دې ځای څخه روان شوم، بیا تر کور تېر شوم. نور خو هغه جهادي مینه بیخي زیاته وه. نو تر کور تېر شوم، بیا هلته لوړ د پاتوزو په نامه یو کلی د دې کلي ته ورغلم. هلته په هغه ټیم کې مجاهدین بیخي زیات وو. مجاهدینو هغه کلی د مجاهد په نامه یادوئ، په دا مخابره کې به د مجاهد په نامه یادوئ. د جامیر صاحب ملګرو ته ورغلم، له هغو سره مې خبره وکوله. هغوی هم دا خبره راته وکوله چې اوس زموږ ملګري بیخي زیات دي، په موټرسایکلانو باندې ځای نشته، نو نشو کولی. بیا له هغه وروسته رالم. له دغه وخت نه بیا زما د ملالي ملا اخوند سره د ملګرتیا پیل و، یا د شهید حاجي قهرمان سره. د ملالي ملا اخوند د ملګرو هغه وخت مسؤول ولو. د رفعتوزو د کلي په مسجد کې مې هغه پیدا کړی. الو مخابره یې چلنده کړې وله. ورته رالم، خبره چې مې ورته وکوله، بس هغه راته وایي چې سیده موږ خوشحاله یو ستا په ملګرتیا باندې. نو بیا د اکرام په نامه یو ملګری راوغوښتی، له هغه سره په موټرسایکله زه ملګری شوم. هغه ته دا خبره وکوله چې د کښته باکرزو کلي ته به دی ورسوي، هلته د محبت په
نامه شهید محبت هغه ته ور وسپاري نور به ته جنازې زه له اکرام سره ملګری شوم راله محبت په باکرزو کلي کې د او ما دا کال کور سره د کوټې مخ ته ناست وم د محبت سره چې ملګری شوم اکرام نور لاړی زه محبت یو د محبت خپل ملګری د کفایت په نامه موږ رالو د خوازو پر اډه باندې هغوی زه له موټرسایکل څخه شوا کړم دوی ولاړل خوازو طرف ته زه ماتې اوس د مغلیزو کلي ته به ورسې د مغلیزو په کلي کې تا ته بل ملګری ولاړ ده د اسیر په نامه چې هغه بیا شهید سي الله تعالی دې شهادت قبول نو د مغلیزو شاته د مانده کلی د دغه کلي ته په پښو رالم په لارې باندې دغه کومه د مغلیزو اډه چې د حاجي محمد ایوب د مسجد سره یو سرپونګ ولاړ و عسکر پیاده ولاړ و هغوی پوښتنه هم راڅخه وکړل مور په دې کلي کې سبقان وایم طالب نو له هغه څخه راتېر شوم شهید اسیر د مانده له کلي څخه روان سي په موټرسایکل زه د یوه خوا روان وم ورسره په رابطه کې وم د اسیر سره ملګری شوم نو هغه وخت تقریبا داسې یو میاشت قدر یا څه بالا دومره وخت مو له اسیر سره ملګرتیا په موټرسایکل کړې دغه نو زموږ د جهاد پیل یې چې دا لومړی چې کله تاسو په جنګ کې برخه اخیستله هغه جنګ یاد دی هغه وخت کې دغه حالات داسې سخت ولو زه چې کوم وخت مجاهد کېدم 1990 یا 91 دغه کلونه حالات دومره سخت ولو چې دغه د کولاګاکو په نامه یو قسم تیاری یادولې چې دغه څرخه کې هلیکوپټر تیاری دا دومره زیاتې به د ساحو منطقو کې ګرځېدې چې مجاهدینو بیخي تعرضي جنګونه نه سوای کولی یوازې مینونه هغه وخت کې ډېر ول د مینو ښخول نو ما خپل هغه وخت کې د مینو درس هم ویلی ول د مینو په کار کې مې یو اندازه مسلکي هم وم نو هغه وخت کې چې ما کومه ملګرتیا له دغه سره کړې ده شهید د حاجي کارمان سره یو وارې له اسیر سره موټرسایکل باندې ملګری بیا وروسته له حاجي کارمان سره خپله ملګری شوم هغه وخت کې تقریبا داسې 3 میاشتې 3 نیمې میاشتې چې موږ کومه ملګرتیا سره وکوله ټوله ملګرتیا مو دا وله چې موږ عملي جنګ ته نه یو تللي یوازې د مینو کار مو کوئ حتی هغه وخت کې حالات داسې سخت ول چې بیخي پر موټرسایکل باندې موږ توس هم نه سوای اچولی دوی په دې باندې پوهېدو چې دا مجاهدین دي حتی موږ بیخي دغه میل هم نه سوای ګرځولی موږ به داسې ګرځېدو دغې ساده نو وروسته له هغه څخه بیا چې دغه 3 میاشتې 3 نیمې میاشتې ما ملګرتیا له حاجي کارمان سره موټرسایکله باندې وکوله د امکي د باغلوی په ساحو کې بیا پر موږ باندې چاپه ولګېدل داسې په چاپې تر هغه مخکې بیخي زیاتې ولګېدې خو دغه چاپه نو هغه چاپه وه چې زه په دې چاپه کې بیا بندي شوم ګیر شوم نو وروسته له هغه چې د هغه ځای را خلاص شوم له بنده څخه بیا د شاجوی له مجاهدینو سره ولاړم هلته مو بیا په کمینو کې برخه اخیستې په جنګو کې څو کاله محبس کې اوس تقریبا 1 کال او 2 میاشتې ما کلات کې دغه واش نصیب محبس کې وخت تېر کړ کله چې له محبس څخه رالاست بیا مو د ملګرو سره څنګه پیدا کړل بیرته څنګه جهاد ته ولاړاست دغه د جهاد یو داسې سپېڅلې مینه ده چې یقین باور وکړه چې بیخي هېڅ د سړي نه هېرېدله نه د سړي د زړه دا مینه وته هغه وختونه وو نو زه چې له محبسه کوم وخت راخلاص شوم خو هغه ملګري مخته چې سره ملګري وو هغه ملګري هلته ستړي مه شي او دغه ته راتلو پوښتنې ته راتلو یقین باور وکړه یو 15 ورځې یا 10 ورځې ما کور نه دي تېرې کړې نور له هغه وروسته بېرته روان شوم حتی قریبانو به هم دا اصرار کوئ چې تاسې غیزر مه ځئ یا پاته ځئ یا څنګه موضوع ده یا به د دوی نه وه خوښه خو بېرته بیا زه له ملګرو سره په تماس کې شوم بالا سره ملګرتیا شوله له محبس څخه وروسته بیا جهاد په کومه ساحه کې پیل له محبس څخه وروسته داسې تقریبا یو 2 کاله یا تر 3 کالو پورې به د شاجوی ولسوالۍ په دغه تازي سیمه او د شاسنخیل او دغه د خاکیل ور داسې په دغو سیمو کې ګرځېدلو چې هلته ملګرتیا له خلیل حاجي صاحب سره وله د شاجوی هلته یو دلګۍ لري وروسته له هغه څخه بیا دغه سره ملګری شوم شاجوی کې د حاجي حبیب سره ستاسو په فکر باندې چې تاسو کوم جنګ کړی و هغه اول جنګ تعرضي جنګ ستاسو ذهن ته راځي بالکل موږ په شاجوی یو سیمه ده د تازي سیمه ورته وایي بله هغه وخت موږ کمین ته شوا سولو دغه کرزي کوم وخت انتخابات کېدلو د کرزي ختم دغه ول د باچي ختمېدل ول او اشرف غني کښېنستی د انتخاباتو په ورځ باندې موږ ته دا ویل شوي چې هر ځای تاسې پر دښمن باندې ټکان ورکوئ اسماجي که ځای کمین ته شو کېداست که پر یو پوسته تعرض کوئ نو هغه وخت کې موږ د شاسنخیلو له کلي څخه ور ووتلو دلته د دښمن ټانګان یا شوبلې را روانې وې په سړک باندې موږ هغه وخت له دوی سره جنګ وکړ په کمین کې ورسره مخامخ سولو نو بیا یو 2 ملګري راته زخمیان هم سولو نو ښه کامیابه کمین ښه جنګ وکړ په جنګ کې مو تر اوسه ترخه خاطره په دې جهاد په دې دوره کې مو ترخه خاطره څه وله مثلا چې ستاسو په ذهن کې بده ورځ یعنې توره ورځ راځي مثلا تاسو کله هغه ذهن ته راځي دا ورځ ورباندې درېږي په ذهني شکل باندې دا کومه ورځ یعنې سخته خاطره بلې بلې سختې خاطرې خو په دې 10 کلن
وخت کې جهادي وخت کې 11 کلن وخت کې تقریبا موږ لاس 11 کاله جهاد کړی الله تعالی دې قبول کړي. نو خامخا به ډېرې خو زما په ذهن کې چې تر ټولو ماته ډېره چابرکن زورونکې یا دردونکې خاطره ده هغه وخت چې زه امریکایانو دغه سپیشل فورس امریکایانو ګیر کړم د موقع په باغلوی کې چاپه ووله هلته نور ملګري ولاړو ما موټرسایکل داسې روان کړی چې دا نیت مې و چې موټرسایکل به خلاص کړي ځکه تر هغه له مخه پر موږ باندې یوه ورځ یا 2 ورځې له مخه چاپه وله ډېر موټرسایکلان راڅخه وسوځل. نو په دغه ورځ ما دا اراده وکړه چې دا یو موټرسایکل چې خلاص کړم غټ غنیمت. نو خو بیا بالاخره د تیارې لنډې راته کښېنولې دا کولاګه کې یا دغه موږ نرۍ تیارې بلې دا راته کښېنستې امریکایان راشواسول خو زه یې ګیر کړم. نو دغه ورځ زما لپاره ډېره سخته ورځ وله ډېره ترخه ورځ وله او په هغه ورځ بیا خاص کر هغه ځای چې زه امریکایانو په تیاره کې راوړم دلته دغه ضربتي کنډک چې ورته وایي کلات کې په دې کنډک کې دلې شوه کړم له ډېرو زیاتو وهلو له ډېرو شکنجو بعد د کله به سړی بیا رانسی کله به سړی بېرته پر حال رالی. خو دغه یوه خاطره چې ما بیخي ډېر دوی ته ویل امریکایانو کوم ترجمان چې ورسره و هغوی ته چې اوبه راکړي زه بیخي په حال کې مې دغه زه به بیخي وچ نو دوی اوبه نه راکولې چې ته موږ ته حال ووایه. ما ورته ویل چې دغه حال د کوم حال چې ما درته ویل. نو بالاخره بیا زما په سترګې تړلې وي یو بوتل یې راکړئ ما چې دغه بوتل پر غاړه واړوئ یو غلپ مې ځینې وکړئ بېرته مې بوتل کښېښوئ. نو دوی هغه ترجمان راته ویل چې موږ ته دې د اوبو نارې ولې اوس دې بېرته کښېښوئ. خو دا اوبه ما ته خپل اوس هم دا فکر کوم هلته هم ما دا فکر وکړئ چې دا اوبه نه وي د مخه یا دا بولې وي هر شی چې وي داسې خوندي وي. نو زما لپاره دا ډېر ځورونکې و ترخه خاطره وه چې موږ د جهاد په دوران یا د جهاد په لار کې له یو داسې حالت سره مخ شو. او تر ټولو ښه خاطره خوشحاله خاطره مو بیا په دې دوران کې کومه خوشحاله خاطره مو بیا ډېره د خوشحالۍ چې بیخي چا برکن له خوشحالۍ څخه سړی وزهري یو مخ زما لپاره تر ټولو خوشحالۍ خاطره دا وله چې زه کوم وخت له محبس څخه راخلاص وم. ما ته چې هلته کوم وخت په محبس کې زه بندي وم ډېر ملګري په هغه ورځ باندې دغه ورځ وله چې دغه کرزی د کرزی اخري شپې وي بس نور کرزی بالا له بچي څخه ختمېدی. نو په دې وخت کې د یو فرمان ورکړي که ستا چې په یاد وي ډېر بندیان په دې فرمان کې خلاص. نو زه خپله په دې بندیانو کې دا نه ما دا فکر کوی چې ته په دې کې خلاص یې نه نور ملګرو دا فکر نه کوي. ډېر ملګري چې خلاصېدو هغه یې د باندې وایستو. وروسته په اخر کې ما ته دا خبره وکوله چې زما نوم یې واخیستی. نور زه راووتم هلته خو چې کوم مراسم هغه تېر شولو بیا له هغه وروسته د باندې چې د محبس څخه راووتم دا زما لپاره دومره د خوشحالۍ ورځ وله چې بیخي دومره خوشحاله وم هېڅ احساس نه شم کولی شي زیاته خوشحالي. په دغه 10 کلنه تقریبا یا 11 کلنه مبارزه کې چې تاسې موجود واست د ولس همکاري څنګه وه؟ قاید صاحب محترم الحمدلله زموږ ولس خو دغه افغانان دا یو هغه قوم هغه غیرتي او شجاعتمن قوم د چې لله الحمد ډېرې امپراتورۍ متې کړي دي. یوازې دا د ولس همکاري وه. لکه چیرې یعنې ما ته فکر وکړه چې یو څوک په داسې سختو حالاتو کې نه یو له یو خوا څخه څه معاش ورکول کېږي نه له یو خوا څخه څه امتیاز ورکول کېږي. یوازې د جهادي مینې په خاطر باندې سړی دومره تکلیفونه کوي. دا که د موږ سره ولس ملګری نه وای ولس همکاري نه وای بیا هېڅکله موږ یوه ورځ هم نه سوی تېرولی. یعنې دا ولس چې موږ ته به په کوټه کې ځای هم راکړی ولو موږ به د دوی په کوټو کې اوسېدلو موږ ته به ډوډۍ هم راکوله. یعنې زموږ مکمل دغسې ولو مکمل اکمالات زموږ د ولس کوي. ژوند څومره له خطره ډک ژوند دومره خطري ژوند ولو حتی زه چې کوم وخت له حاجي کارمان سره شهید حاجي کارمان سره په موټرسایکله باندې ملګری وم داسې تقریبا یو 3 میاشتې هغه وخت موږ د ده ملګرتیا وله الله تعالی دې شهادت قبول کړي. دومره خطري ژوند ولو دغه 3 میاشتې زما خپله دا نه په یاد کېږي چې موږ دې په دا 3 میاشتې کې ځای په یو کوټه کې ویده شوي. حتی موږ به په کوټه کې ډوډۍ وخوړئ ځای ماخستن نور به د کوټې څخه یو تاک یا یو بستره راواخیستل په موټرسایکله باندې بیا به روان سو په دشت کې ډېر مزل چې به مو وکوئ بیا به داسې یو شیله یو نیمره ځای پیدا کړئ هلته به موټرسایکل ودروئ پر دې به مو ټاټ راکش کړئ ځکه هغه وخت کې حاجي کارمان ډېر حکومت مطلوب ولو ډېر ورته تور ولو هغوی ډېر پسې ګرځي. بیا مو له دې وروسته موږ په پیاده مزل باندې پسې روان سو څه مزل به مو پیاده وکړو هلته به ځای انتخاب کړئ پر دې ځای به بستره واچول هلته به بیده شولو. خو سهار چې به راپورته کېدلو بیا زه یوازې راپورته کېدم دی بیا له دې وروسته چې زه بیده شوی له دې وروسته بیا له دې ځای هم پسې وو حتی دومره کوشش به کوئ چې یوازې ځای ته ورسوي. نو دا څومره خطر د سړی واري په دشت کې بېدېږي بیا یوازې بېدېږي او بیا هر مسلسل دونه ډېر وخت سړی د باندې په دشت کې بېدېږي. نو ډېر خطري حالات ډېر خطري. او د علماو رول په دې مبارزه کې څنګه و؟ علما خو زموږ کوم مبارزه چې روانه وله موږ ته
هغه وخت کې خو موږ کشران ولو یا طالبانو په حجرو کې ډېر درسونه مو نه وویل، ډېر کتابونه مو نه وویل، فتواوې نه وې راته معلومې. خو یوازې علماو چې موږ د هغوی په خوله باندې راولاړ سوي وو، دغه مبارزه مو شروع کړې وه، دغه جهاد د دغه اشغال په مقابل کې چې موږ کوم جهاد شروع کړی وو، دغه زموږ جهاد ته چې کوم مشروعیت ورکړی وو دا علماو، د هغوی په فتوا موږ راولاړ سوي وو. حتی زموږ ولس چې موږ سره کومې همکاري کولې دا زموږ د علماو هغه خبره وله، د هغوی تشویق ولو چې دا خلک یې تشویق کړي وو. علماو بیخي ډېره همکاري په دې کې کړې. مهمات څنګه وو؟ امکانات څنګه وو؟ مثلا د امریکا په وړاندې باندې د طالبانو مهمات او امکانات کوم څه چې دوی درلودل، ستاسو په فکر په عقلي لحاظ څنګه متعبرول؟ امکانات خو دا انشاءالله ټولو ته معلومه خبره ده چې د امریکایانو د امکاناتو په مقابل کې د مجاهدینو امکانات یا اسلحې او وسایل بیخي صفر ول. د هغوی بیخي پرمختللي وسایل او اسلحې وې، د مجاهدینو وسایل او اسلحې چې بیخي کښته پاتې وو، بیخي صفر. حتی د دوی هغه ټوله مقابله چې وله په هغه وخت کې په اولو وختونو کې چې هغه زه کوم ورسره ملګری کېدم، دغه زیړه ډبه چې کومه د ماین معمول د دې څخه جوړوئ، دغه هغه زموږ هغه پرمختللې اسلحه وله. او وروسته له هغه څخه چې بیا کوم وخت څه فتح رالي، فتوحات سره رالو، ځایونه فتح شول، دښمن څخه اسلحې ونیولې شوې، بیا له څه نه څه دغه امکانات زیات شول. مایوسونکی حالت در باندې راغلی، مثلا چې ستړي سوي یاست یا داسې یو فکر در پیدا سوی چې لاره ډېره ستړې ده، که په نیم کې پاتې سي ښه به وي؟ بلکل موږ خپله دا زما په جهادي خاطرو کې ما هم هلته څه نه څه جهادي خاطرې د ځان سره لیکلي دي. په اول کې مې دا خاطره بیخي لیکلې ده. هغه وخت چې مخته ما یادونه وکوله د اجمل غفار نجیب سره زه ملګری وم، موږ به له حجرې څخه زه ورسره تلم، د ماینونو به مو پټول په دا لارو باندې. نو هغه وخت کې دغه ما له ځانه سره بس دا د یو د جهادي مینې په خاطر باندې ما دا یو دعا کړې وه له ځانه سره، مال خدای پاکه د جهاد ما ته دومره زیات خوند راکوي، مال په دې لاره کې خدای پاکه ما دومره ستړی که دومره مې ستړی که چې بیخي نور طاقت مې ټول ختم سوی په دې لاره. نو یو وخت کې داسې دغه ما چې بیا فکر وکړ چې سړی دا دعا دې قبله سوې. موږ د یو څلورو ملګرو سره زه راووتم، هلته یو لار ولا غټ مانده ول، موږ ته دا راکړی و چې دا مانده تاسې بند کړئ، ځکه دلته د امریکایانو دغه راتلو د حکومت شوبلې او ټانګان راتلو چې مجاهدین به په تکلیفول. نو په دې مانده کې یو لاره عمومي لاره وه چې موږ دا لاره باید بنده کړې وای، په ماینونو کې موږ کړې وای. نو سهار موږ را روان سو، 15 یا 14 ماینونو ډبې مو جوړې کړې وې. یو ملګری په موټرسایکل باندې ول، یو موټرسایکل مو داسې محفوظ ځای ودروي، بل ملګري ته موټرسایکل ورکړئ چې هغه له بله ځایه ماینونه را انتقالول. دوه ملګرو هغه دغه کیندل کډیانې کندل، ما ماینونه بسته کول. نو سهار مو دا کار شروع کړئ. په دې ملګرو کې یو مشهور ملګری شهید غلام الدین غنی ماما چې مرکز کې ډېر مشهور مجاهد و، الله تعالی دې شهادت قبول کړي چې بیا شهید شي. نو دا غنی ماما په دې ملګرو کې زموږ مشر ملګری مو راسره و. نو موږ سهار دا کار شروع کړئ. حتی د غرمې 12 بجو ته موږ ورسېدو. په دې مابینځ کې په دغه کم وخت کې چې مو کار کړی وي 2 وارې یا 3 وارې به تیارې دغه کولاګه کې م را باندې راغلي چې بیا موږ په ترتیب باندې ځینې پټ سو. په دغه وخت کې دغه بل ملګری چې دا ماینونه په موټرسایکل را انتقالول، دا هم هلته پسې وزم د موټرسایکل ور پنچر سوی ول. نو دلته ګرمي هم ډېره زیاته وله، وام هم څه ورسره ملګری و، ځکه تیارې به کله راتلې، دا مانده داسې سپېره مانده و، درخت او شی نه و کېږي. نو موږ په دې وخت کې دونه اندازې ته ستړي سولو چې پر دغه کم ځای باندې موږ ماینونه پټول، هغه ماینونه مو اخري اندازې ته را رسولي وو، 2-3 ماینه پاتې و، نور بالا خلاص و. دلته ناست ولو بیخي هېڅ حرکت مو نسوای کولی، یعنې دغه حس مو ټول مکمل له بدنه څخه ختم سوی و. حتی دغه مرګ مو بیخي له ډېرې تندې و، له ډېرې ستړیا څخه په سترګو لیدی. هغه اوس بیا یو موټر لاروی موټر و، دا م راوګرځوئ، په دې موټر کې سپاره اوس تر یو کلي مو ځان ورسوئ. نو دغه هغه مایوسونکی هغه بیخي هغه اخري حد ته چې موږ بیخي مرګ په سترګو لیدی، بیخي دا تنده دونه غالبه وله چې موږ که څه وخت موږ دلته تېر کړ دي ګرمۍ ته، نور موږ بیخي ختم سوي. کله مو په جهاد کې داسې فکر کړی مثلا یا داسې ځای کې محاصره کې راغلي یاست یا ګیر سوي یاست چې دا فکر مو له ځان سره کړی چې نور د ژوند آخرت؟ بلې په د امکي په باغلوی کې کوم وخت چې زه دغه چاپه را باندې وولسو، تر دې له مخه چې یو وارې موږ مخته یو بله چاپه را باندې موږ هغه وخت کې یو مازدیګر حاجي کارمان شهید خپل موټرسایکل ما ته راکړی، دی او منصور د ملا صدلا خان د ملګرو مشر او مسؤل و. دی پر یوه موټرسایکل ملګري سو راکټ ورسره واخلې، د مغرضو پر اډه باندې شوب لیدلی دي چې موږ پر دې باندې ټاکو. د منصور ملګری ما ته را ملګری که چې تی پر دې موټرسایکل باندې دلې سي.
نو ماخستان مازګر خواته محبت شهید غږ وکوي چې موږ د کمال میلمانه یو شهید کمال د ظفرخیلو د کلیو موږ سره یو ځای شو ملګرو سره 4-5 موټرسایکل ملګري ولو کمال الته میلمستیا برابر کړی او ظفرخیلو کې الته پوسټي ډېر وي موږ ته دغه ډوډۍ او ترتیب الته باړوي ته راو لول غلطه پر باړوي باندې موږ ماخستان هغه د کمال میلمانه ډوډۍ موږ خو د ماخستان محبت شهید مشتویل چې هغه موږ د ملګرو مشر چې تاسو درې موټرسایکل به د پلانکی باړوي ته ولاړ شي الته وتا شوی دي نو موږ الته په هغه کې کشرتوب هم په دا کشر وخت کې عادتي خوب ډیر وي بل ستړیا ډیر ول نو موږ ماخستان ولاړ الته په اعلان نه درولې ما جبیدو سهار چې موږ الته راپور ته سولو منځ مو او د سونه مو کول نور ملګری راغلی مسجد ته په مسجد کې منځونه کول زه اخیری عالم پټوم یو وخت په مسجد کې منځه ودرېدم د سنت سیمه وکړ دوه رکعات بس د فرض نیت سیمه ته په دې وخت کې دغه ځای ما ورته چې درېش د اردو عسكر راغلي ول مسجد شاوخوا محاصره ول هغه کوم مجاهد چې هغه تر مال ورسته د اسیر په نامه ملزمه ملګری د موټرسایکل دغه اسیر شاته روانو پر دې ځای وکړي موږ د ځای په مسجد کې واره د نور عذاب منځو هغه نور ملګری چې درې نه په لمونځ کړي دغه ناس په مسجد کې دغه د باندې علاقه د مسجد څخه راوته راوتلو ما هم په دې وخت کې چې د علاقه د منځ مې علاقه بالامام د مسجد ته باندې طرف ته راغله مخته د فرض مسجد او د فرض مسجد سره وته د سنت مسجد سره وته په کړکین باندې ټکان وسو د کړکین انداري تر ماتې شي په مې ګوټون داس په لاس کې راوستو راوته د عسکرو پر موږ باندې بخیل لاندې داناري ولې سیماز غلي چیرې زیداش په هغه وخت کې موږ ډیر کم ملګری او عسكر ډیر راغلي ول شاوخوا سیمه محاصره او ټکان را باندې شروع کړ تقریبا داسې یو ساعت قدر به موږ په شو مزل ځنې په تاخت علاقړي هغه ډیر سخت حالت ول چې موږ په ډیر تکلیف باندې ځان خلاص کړ نو دغه سخت حالت او کله چې فتح رااله تاسو د سپیکر و چې افغانستان بیا د مجاهدینو لاس ته لویږي او اسلامي نظام دلته قایم کیږي دغه د مجاهدینو امکاناتو د په مقابل جانب کې د دشمن حکم امکانات چې دغه ته په کتو باندې خو بم دا عقلي فکر وکوي عقل به متوجه کې بيخي به مو دا یو خیال به مو بل یو خوب به مو بل خو بل طرف ته چې به مو کوم دغه د الله تعالی جل جلاله نصرت توکل چې الله تعالی جل جلاله نصرت په شامل حال ده نو بیا به مو دا فکر وکړي چې خامخا فتح راځي وخت به خامخا موږ په دې افغانستان کې په ټول مکمل افغانستان کې ګرځو فتح براغلي ټول اسلامي نظام براغلي نوې نسل ته اخري پیغام څه نوې ځوانانو نوې نسل ته هم دا پیغام د هر وخت کچيري دا خو خامخا الله تعالی جل جلاله زموږ ملک افغانستان بیا نه اشغالوي الله تعالی د اشغال نه راولي خو بیا هم کچيري کفار زموږ په ملک باندې راسي ملک اشغال کې نو ټول ځوانان باید سم له لاسه د اشغال په مقابل کې راپورته شي په عملی مقدس جهاد باندې لاس ورکړي د قلم له آشنایي سره د ټوپک آشنایي افغانستان د مسلمانانو لپاره څومره مهمه ده زیاته مهمه بولو ځکه قلم هغه څه دي چې موږ کوم ملګری په دغه بخش کې په تیرو کې درلودلو هغه تقریبا لکه کوم ملګری چې په ټوپک باندې کوم مبارزه وکړه هغه په قلم باندې دغه مبارزه وکړه د قلم مبارزه هغه مهمه مبارزه ده چې د ټوپک سره قلم ملګری کې بیا بيخي ډیر کار وکړي ځکه د ټوپک آشنایي نوې نسل باید زده کړي ځکه که ضرورت پیښ شي بیا نو د اړتیا په وخت کې ځوانان موجود دي چې مبارزه کوي بالکل او دا ډیره مهمه ده چې نوې نسل باید داسې نوي شي داسې فکر لزان سره ولري یا نور څوک داسې فکر دی ته ورکړي چې دی باید یوازې قلم سره آشنایي ولري دا ډیره مهمه ده چې دای باید ټوپاکم له وسه ځخه لاس ده حتی موږ هم خپل دا ماته دا پزړه کې ماته خپل زړه دا وای ماته خپل دا خوند راکې قسم وز د دې ضرورت نشته چې موږ سره په کور کې یو میل پروت یو اسلحه دي خو موږ یقیني باور وکړو چې بيخي د معلوم ځای د ښکارا ځای مولته زړولې میل دا په دې خاطر چې موږ هر وخت د اسلحه وینو میل وینو خوند راکې او هر وخت پاکو هر وخت کله کله ټکان وبدي کو دا ډیر مهمه ده سړی باید ټول نسلونو ته تاریخ پرېږدي هغه ته درس ورکړي چې دا ټوپک یو ډیر مهم شی ده کلام ترڅ ډیر زیات مننه مولوي محمد نسیم نصیر صاحب چې موږ سره خبرو کول تاسو څو خپل جهادي خاطرې مو سره شریک تاسو څخه هم ډیر مننه کلام قدرمن اوریدونکو له تاسو ټول درنو هم مننه چې د خبرونې تر وروستۍ شیبو له موږ سره